بسم الله الرحمن الرحیم. زه بختیار شګیوالیم او تاسې ته ښه راغلاست ویم. هیله ده چې ټول به روغ جوړ او د اختر ورځې به مو په خوشحالۍ سره تېرې کړې وي. نننۍ موضوع مو په دې باره کې ده که څوک د یوټیوب چینل ولري او یا غیر د هغې نه غټ سیز ویډیوګانې وي چې په کمپیوټر کې حافظه کمه وي یا په موبایل کې وغواړي چې هغه کمپریس کړي، د هغې سیز کم کړي خو په کوالټي کې فرق رانشي. د دې لپاره چې دی مونږ سره یو سافټویر دی چې دا مونږ یوز کوو او دا استعمالوو. نو د دې د استعمال دپاره چې دی اول به مونږ هغې انسټلیشن زده کوو، بیا به د هغې سیټینګ او د هغې نه وروسته به په هغې باندې مونږ یوه ویډیو کمپریس کوو او د کمپریس نه وروسته چې دی مونږ به په هغې کې د هغه ویډیو سیز او کوالټي ګورو. زه به د دې لینکس د دې سافټویر لینکس به زه تاسو ته په ډسکرپشن کې درکمه او تاسې به دا ډاونلوډ کئ. 15 MB شاوخوا سافټویر دی خو ولې ډېر ښایسته زبردست سافټویر دی. زه راځم دلته ما کلیک که، ما سره دا سافټویر په خپل کمپیوټر کې شته د هینډ بریک په نوم باندې. دا موږ سره چې دی دا یو سافټویر دی، دا به تاسو د ګوګل کرومز نه ډاونلوډ کړئ یا زه تاسو ته لینکس در کوم، هم دې لینکس باندې به کلیک کړئ اتومات به دا تاسو ډاونلوډ کړئ. کله چې زه راشم په دې باندې ما ډبل کلیک که، زه به دا ډبل کلیک کړم او دلته چې دی زه به دا یس کړم. کله چې زه دا یس کړم نو دا د هغې نه وروسته چې دی ما نیکسټ که، بیا مې نیکسټ که او بیا چې دی د هغې نه وروسته مې په انسټال باندې کلیک که. اوس چې دی موږ سره چې دی دا سافټویر په دې ځای کې چې دی زه به دا فینش کړم. په دې ځای کې چې دی دا سافټویر ما سره انسټال شو، دقه آیکن دی، دا د میوې شکل دی. نو د دې لپاره چې دی زه به راشم د دې به زه سیټینګ وکړم. هغه سیټینګ به زه څنګه کوم؟ د دې د سیټینګ دپاره به زه راشم ډبل به کلیک کړم په دې سافټویر باندې او د هغې نه وروسته چې دی سیټینګ ته به موږ راځو. سیټینګ ته چې دې سافټویر زه سیټینګ څنګه وکولی شم؟ اول چې دی کله چې موږ دا سافټویر انسټال کړو نو موږ په دې باندې چې ویډیو کمپریس کوو، دا ویډیو باید په کوم ځای کې صف شي. چې کله موږ ویډیو کمپریس کړو، کمپریس شوی ویډیو چیرته صف شي. د دې لپاره به تاسو چې کله دا سافټویر انسټال کړو د اول ځل دپاره به تاسو راځئ ټولز ته، نو هر څه به پرېږدئ، په دې ټولز باندې به کلیک کوئ او د هغې نه وروسته په دویم قدم کې به تاسو راشئ په دې اپشن باندې به کلیک وکړو. د اپشن نه به وروسته چې دی موږ به راشو دې ځای کې او دلته چې دی آوټ پټ فایل باندې به کلیک وکړو. آوټ پټ فایل او د هغې نه وروسته چې دی د دې ځای نه به تاسو راشئ دې ځای کې دا لوکیشن چې دی دې لوکیشن کې فعلا چې دی زموږ دا ویډیو صف کېږي. زه غواړم چې دا ویډیو په یو بل لوکیشن کې صف کړم او یا راشم په ډیسکټاپ ته یو فولډر جوړ کړم، دلته چې دی د دې ځای نه دا ثبت کړم او یا چې دی زه راشم په ډي ډرایو کې چې هر ځای کې دا تاسو ثبت کول غواړئ زه دا هلته ثبت کولی شم. نو زه به دلته کمپریس ویډیو فار یوټیوب باندې به زه کلیک کړم، دا ما انتخاب که. خو تاسو سره چې دی اول ځل دپاره به تاسو سره اتومات چې دی اټومیټک مطلب چې دی دا به تاسو سره چې شوي انتخاب وي. نو دا چې کله بیا اتومات شي نو دا بیا په M4V کې چې دی دا موږ سره کمپریس کوي. نو زه غواړم چې په MP4 کې کمپریس وکړم چې په هر موبایل کې په هر کمپیوټر کې ډېر ښه ښکاري. نو بیا به تاسو دا انتخاب کوئ او د هغې نه وروسته چې دی تاسو به راشئ په دې کلوز بټن باندې به کلیک کوئ. چې کله په دې کلوز بټن باندې کلیک شو د هغې نه وروسته چې دی تاسو به راشئ په دې سورس باندې به کلیک کوئ. هغه کومه ویډیو چې تاسو کمپریس کول غواړئ هغه به ورته شو کوئ. زه راځم په دې PC باندې زه ډبل کلیک کوم او د هغې نه وروسته چې دی زه راځم د ډي ډرایو ته. دغه چې دی ما سره په دې ځای کې دغه کوم یو ویډیو چې ما سره ده د دې ځای نه د دې سیز موږ سره چې دی 120 MB سیز دی، 120. زه غواړم چې دا کمپریس کړم او د دې سیز کم کړم چې دا به موږ سره 100 MB ته راځي، شاوخوا 10 MB ته دا موږ سره راځي یا 40 پورې به راشي. خو که 500 پورې هم راشي موږ ته چې دی ګټه ده. نو زه به چې دی دا کمپریس کوم څنګه د دې ځای نه زه راځم دلته په دې سورس باندې به کلیک کړم. د هغې نه وروسته چې دی تاسو به راشئ دې اوپن ته به کلیک کوئ، په دې اوپن فایل باندې به کلیک وکئ. اوپن فایل نه وروسته به راشئ تاسو به په دې ډي ډرایو کې چې هغه کومه ویډیو پرته ده په دې به کلیک کوئ او د هغې نه وروسته چې دی دا ویډیو به تاسو د دې ځای نه انتخاب کوئ او په دې باندې به چې دی تاسو دا اوپن به کوئ. نو کله چې دی دا اوپن شي نو دا به سکین شي، د سکین نه وروسته چې دی دا به تاسو سره دلته ولیکي چې ریډي. د ریډي سره به تاسو راشئ او دلته به چې دی تاسو به په دې سټارټ بټن باندې به تاسو کلیک وکئ. خو دا خو موږ سره یوه ویډیو شوه. که موږ وغواړو چې د یوه نه زیاتې ویډیو یعنې 15 شپږ لس شلو پورې چې هر څو پورې وي موږ یو ځل کمپیوټر ته ووایو او ټول فولډر چې دی موږ ته دا کمپریس کی یا کمپیوټر موږ چیرته کیدو دا بیا کمپریس کی. نو د دې لپاره بیا تاسو راځئ سورس ته
او په هغې کې به اوپن فولډر ته به راشئ. چې کله تاسو اوپن فولډر ته راغلی مثال دا د وینډوز 11 ویډیوګانې دي خو دلته نه شو کېږي ځکه چې فولډرو ته موږ شو کوو. او د هغې نه وروسته به چې دی تاسو په دې سلیکټ فولډر باندې به کلیک کوئ. د هغې نه وروسته چې موږ په دې باندې کلیک وکړو نو زه به راشم دلته به بیا تاسو په ایډ ټو کیو باندې به کلیک وکړئ دلته او په دې وړه نقطه به دې طرف ته کلیک وکړئ او ایډ آل باندې به بیا کلیک وکړئ. اوس راځو شو کیوب چې دی دغه ته کلیک کوو نو موږ سره په دې ځای کې فعلا دپاره یوه ویډیو راغلی ده. زه غواړم چې د یوه نه زیاتې ویډیوګانې راولم نو بیا به راشم اوپن فولډرز ته او د هغې نه وروسته چې دی زه به راشم په دې ډي ډرایف کې یا ای ډرایف کې چې ما سره څومره ډیټا وي زه به چې دی دا به انتخاب کړم د دې ځای نه. نو دې کې چې دی ما سره 8 ویډیوګانې دي 8 ویډیوګانې چې دی د دې ځای نه کمپریس شولې نو زه به راشم په دې ځای کې که زه ایډ کیو باندې زه کلیک کړم او بیا دلته وګورم نو موږ سره فعلا 2 ویډیوګانې دي. زه غواړم چې دلته ټولې ویډیوګانې 8 وړه راولم نو بیا به تاسو په دې وړه نقطه باندې به دلته کلیک کوئ او ایډ آل باندې به کلیک کوئ. د ایډ آل نه وروسته چې دی زه راځم دلته اوس کلیک کوم نو ما سره چې دی 8 وړه ویډیوګانې په دې ځای کې څه شوي دي راغلي دي. نو دا چې زه کله د دې ځای نه زه دا کلوز کړم اوس چې تاسو په سټارټ بټن باندې دلته کلیک کوئ نو دا به یو په یو باندې به چې دی ټولې ویډیوګانې به یو په یو پسې کمپریس کېږي او هلته به چې دی هغه فولډر چې موږ ته شو کړی دی هغه فولډر ته به ځي. خو زه چې دی فعلا یوه ویډیو زه غواړم چې دلته راولم نو د دې لپاره چې دی تاسو به بیا زه راځم دا یوه ویډیو زه کمپریس کړم د دې ځای نه زه به دا د دې ځای نه ټولې کینسل کړم بیا راځم تاسې اوس راځم په پریکټیکل ویډیو باندې موږ پیل کوو چې موږ راشم سورس ته اوپن فایل ته چې دلته ما سره فعلا یوه ویډیو ده نو زه به راشم د دې ځای نه ما کلیک په دې ډي ډرایف کې او بیا راللم دلته ما کلیک او د دې ځای نه چې دی زه به دا اوکې کړم دا چې کله سکین شو د هغې نه وروسته زه په سټارټ باندې کلیک کوم دا چې دی تاسو سره به لږ وخت ونیسي 100% ته به دا ورسېږي د هغې نه وروسته به چې دی زموږ ویډیو چې دی موږ سره کمپریس شي. 90 90 98 100% زموږ ویډیو چې دا د دې ځای نه کمپریس شوه. اوس راځم په دې سپیسي زه ډبل کلیک کوم ډي ډرایف ته راځم کمپریس ویډیو فار یوټیوب فولډرز ته راځم زه غواړم چې دلته اوس کلیک کړم او د دې ام بي وګورم نو زه به دلته کلیک کړم 100 MB ویډیو موږ ته چې دی په دې ځای کې د دې ځای نه 100 MB ویډیو موږ سره چې شوه کمپریس شوله او دلته چې دی 3.1 MB راغله. که تر اوسه مو زموږ د یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی یوټیوب چینل زموږ سبسکرایب کړئ چې تر څو د هر ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته تر ټولو نو د مخه در ورسیږي. د الله په امان ښه وخت ولرئ.